د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ غونډه ترسره کړه. په دغه غونډه کې د هیواد پر روان وضعیت، د اسلامي امارت پر نړیوالو اړیکو او د افغانانو لپاره د بشري مرستو په راجلبولو خبرې اترې وشوې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د شمالي او مرکزي ولایتونو له یو شمېر مشرانو، دیني عالمانو او مخورو سره وکتل. په دې کتنه کې چې په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه، د هیواد د 14 ولایتونو قومي مشرانو او دیني عالمانو د اسلامي امارت په راتګ خوښي وښوده او هغه یې د ټولو افغانانو ګډ ټغر یاد کړ. دا و د دې ونې مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه. ښاد او بریالي اوسئ.